تورخم لار تر 28 ورځو وروسته د ټرانزیټ پر مخ خلاصه شوه. مسؤلین وایي د جمعې په ورځ به د مسافرو پر مخ هم پرانیستل شي. سوداګر وایي په دغو 28 ورځو کې شاوخوا 80 میلیونه ډالره زیان دواړو لورو ته اوښتی دی او همدارنګه په زرګونه کسان هغوی چې غوښتلې خپلو کورونو ته ستانه شي د فرضي کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. تورخم کې افغان کمیساري وایي پاکستاني لوري دغه لاره د دوی له لوري د تاسیساتو جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. افغان کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت زیاتوي چې یاده لاره د دواړو لوریو سوداګرو او مخورو ترمنځ تر پرلهپسې ناستو وروسته د ټرانزیټ پر وړاندې پرانیستل شو او د جمعې په ورځ به د مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. دغه د لار خلاصه سوله پر 4 بجې د موټرو پر مخ باندې او د مسافرینو پر مخ باندې زموږ د دوی توافق دا سره رالی چې څه دغه سره خراب دي، سیستمونه خراب دي، هغه به د جمعې په ورځ باندې د مسافرو د مریضانو پر مخ دروازه خلاصیږي او معاهده چې زموږ د دوی سره سوې ده چې کوم متنازعي ځایونه دي پر هغه باندې زموږ مشران بیا د اختر 15 ورځې بعد سره کښېني، زموږ د دوی کمیټه سره کښېني چې هغه به چې کوم متنازعي ځایونه یې متنازعي ځایونه خو بیخي ډېر دي، یعنې 400 کیلومتره فرضي کرښه ده، پر دې باندې ډېر متنازعي ځایونه دي، په هغه باندې به زموږ مشران سره کښېني چې هغه به سره اصلاح کوي. بل لور ته د دواړو لورو سوداګر وایي حکومتونه باید خپلې ستونزې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل کړي او سوداګرو ته دې ستونزې نه جوړوي. سوداګر یونس مومند، عبدالولي بابکرخیل او ګل احمد وایي دا لار باید هیڅ وخت بنده نه سي. دا لار یوه تجارتي ترانزیټي لار ده او موږ به په دې کې کوشش کوو چې دغه زموږ کمیټه چې د دغې لارې په خلاصون کې کوشش وکړي، دا به انشاءالله دوام ولري. تقریبا در 3 ورځو دمخه 60 میلیونه ډالر تاوان رسېدلی، فکر کوم اوس به در ننه پورې به تقریبا 80 میلیونه ډالر تاوان رسېدلی دی د افغانستان سایډ ته او د پاکستان سایډ ته. 2 ځلې موږ ناستې ورسره وکړې، پاکستان لوري تجارت سره د یو جرګه منتقل شو، جرګه ډېره کامیابه وله او انشاءالله د هغوی مخه هلې ځلې وي چې د افغانستان اماراتو زموږ سره ډېر کومک وکولو. افغانستان والي صاحب د نګرار او کمیسار صاحب د دوی په هلو ځلو باندې موږ نن کامیاب شولو. په ماضي کې هم دغه شخړې چې وې دا د جرګې او د مذاکراتو د لارې حل شوې وې. دواړو طرف ته حکامو نه موږ دا هیله لرو او موږ جرګه دا یقین دهاني درکوو تاسو ته چې انشاءالله موږ د طرف نه به هم او ستاسو نه هم دا هیله لرو د تجارت دپاره، د رورولۍ دپاره، د امن دپاره دا به مطلب دی چې کولاو به ساتو په آینده کې. د موټرو چلوونکي اول نظیر عثمانزی او احمدزی هم خوښ دي چې لاره تر اوږده ځنډ وروسته خلاصه شوه، خو د بیا ځلې تکرار مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د لارې تړل دواړو لوریو ولسونو ته زیان رسوي. چې دا نړۍ څه رقم له دغه رقم له ګاونډیتوب او دا رقم له کار دي دوی ورسره وکړي، ځکه چې زموږ خو اوس د کابل کې چې مڼه پخه شي په اسلام آباد کې خورو، د اسلام آباد مانټه په کابل خورو، موږ ګناه څه ده؟ موږ ولې ځورېږو؟ خو د دوی خپلې مسالې چې کمې راځي دوی دې ورسره په تفاهم حل کوي. لارۍ او د دروازې بندېده دغه ماته ډېره ناجایزه ښکاري. تکلیف ولا ډېر و، نه د اوبو ځای و، نه د څو ځای و، نه مړی ځای و، بس یو ځای ته بل ځای منډه ویلې بس روزه وه او ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله یو، لاره خلاصه شوه. تقریبا یو میاشت کېږي ایثار وکړي. د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې وخت ناوخت د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې ترسره کیږي چې پاکستان د ټولو ډیپلوماتیکي او سوداګریزو اصولو خلاف د هر ډول ټرانزیټ او قانوني مسافرو پر وړاندې لارې تړي.